بسم الله الرحمن الرحیم. موست ویلکم ټو ای سی ټي پښتو. ښه راغلاست ای سی ټي پښتو ته. نن به ټیکسټ شیډو باندې کار کوو په سی اس کې چې څنګه ټیکسټ شیډو مونږه یوز کولی شو. نو که چېرته تاسو د باکس شیډو په کانسیپټ باندې تاسو پوه شوي یاست نو سیم ټو سیم کانسیپټ ده لکه څنګه چې باکس شیډو ته یعنې مونږ یو بکس ته هغلته مونږ یو شیډو ورکوله دغسې مونږ اوس ټیکسټ باندې دا شیډو اپلای کوو. راځو ګورو چې مونږ دې لپاره کوم پراپرټیز لرو او کوم یې به مونږ استعمالو. نو ټیکسټ شیډو لپاره که چېرته تاسو ته ټیکسټ شیډو په مخ کې کېږدم داسې یو اگزامپل چې کله تاسو ټیکسټ شیډو لیکئ نو ستاسو ټیکسټ په دې سټایل سره څه کېږي اپلای کېږي. نو تاسو وګورئ د دې شاته چې کوم سوری دی دغې ته مونږ څه ویلی شو دغې ته مونږ ټیکسټ شیډو ویلی شو. صحیح ده، دیټ از کالز ټیکسټ شیډو. را به شو مخکې ته به راشو چې ټیکسټ شیډو یاره به مونږ څنګه لیکو. نو ټیکسټ شیډو لپاره به تاسو لومړی ټیکسټ شیډو لیکئ. صحیح ده، هغه نور څه به تاسو دلته به تاسو ورته پرسنټیج ښئ. دا څه کوم هارزنټل ده مطلب په دې شکل او دا چې ورټیکل په شکل ده دا به هم تاسو لیکئ. او دلته به تاسو برایټنس یعنې مطلب دا ده چې څومره سوری ولري دا به ورته حد ټاکئ. او بل دا سوری په کوم کلر دی وي، بلک دی وي، ریډ دی وي، دغلته به تاسو دا کلر ورته ښودلی شئ. صحیح ده. نو زه ډېر نشته تاسو به څه وکړئ فقط هغه بل کلاس کې چې مونږ باکس ته ولیکله هغلته مونږ لیکله چې باکس شیډو نو هغه ریموو کړئ. تاسو فقط ټیکسټ شیډو ولیکئ نو سیم ټو سیم کانسیپټ د بس خلاص. صحیح ده، مخکې مې درته یاداوري وکړله که چېرته څوک په باکس شیډو باندې پوه شوي دي او پریکټس یې کړي نو هغه لپاره به ډېر اسانه وي. نو زه به راشم ویس کوډ ته به راشم. برحال زه خپله ویس کوډ کې نو زه به داسې وکړم چې زه به یو H2 راوالم. صحیح ده، او H2 کې به زه ولیکم فرض مثال افغانه. صحیح ده، دا مې ورته ولیکه. صحیح ده، د دې به زه کنټرول اس وهم او دلته به زه کاپي پات باندې به کلک کړم او دلته به څه وکړم دلته به زه به پیسټ کړم. صحیح ده، نو چې کله ما دلته پیسټ کړل نو ګورئ هغه ریزلټ موږ سره دلته راغی. صحیح ده، نو دی موږ سره ریزلټ موږ سره دلته راغی. اوس چې کله موږ سره دا ریزلټ راغی دغه له موږ زه راشو فرض مثال دی له زه څه کوم دی له به زه لږ شیډو ورکوم. لږ زه لومړی راځم د دې فنډ ډېروم یعنې د لومړی به یې غټ کوم. نو زه به دلته H2 راوالم او دلته به یې څه وکړم ورته یم څه وکړه فنډ سایز یعنې د دې سایز څه کا ساري د دې فنډ سایز موږ سره ډېره کا. صحیح ده، او فنډ سایز فرض مثال موږ سره 30 پکسل یې کا. اوس که چېرته کنټرول اس کو نو دا 30 پکسل کم ده نو زه به ورته ولیکم چې 50 پکسل. نو ګورئ 50 پکسل په اندازه موږ سره غټ شو. صحیح ده، زه به راشم فرض مثال دی له مونږ چې کله ټیکس شیډو ورکوو نو زه به لیکم چې ټیکسټ ورکا او ټیکسټ نور څه شیډو ورکا. صحیح ده، خو په یاد وي چې دا فقط ټیکسټ باندې اپلای کېږي. ها ټیکسټ شیډو و لومړی څه کوم دا داسې په شکل ده یعنې داسې څومره سوری کړی وي نو زه یم څه وکړه 2 پکسل لومړی کم ورکوم. صحیح ده، 2 پکسله. ها په دې شکل د څومره سوری کړی نو دلته هم ولیکم چې 2 پکسله. ها دا سوری د څومره خوره شوی وي نو زه لیکم چې 10 پکسله یا 5 پکسل. صحیح ده، نو چې کله 5 پکسل ولیکم او د دې کلر د څنګه زه یم چې بلک دی وي نو چې کله خپل صفحه کنټرول اس کم او دلته کنټرول آر کم نو ګورئ هغه سوری موږ سره دلته راغی. صحیح ده، نو سوری څه شو په دې اپلای شو. سوری لږ شانته بېمزه ده نو بېمزه دلته څه وکړه اندازهګانې ډېرې که. فرض مثال دا ورټیکل چې کوم ده داسې و دا لږ ډېر که. فرض مثال څه وکړه 5 پکسل که. نو چې کله ته 5 ولیکې نو ګوره کوم خواته غځېږي هماغه شاته چې ما درته ویلي هماغه خواته وغځېده. دا هم موږ سره ډېر که. فرض مثال ولیکه چې دې ته هم 5 ولیکه نو ګوره 5 پکسل څه شو وغځېده. د دې دا سوری چې کوم دا لږ ډېر اولغام دا لس پکسل که نو ګوره دا سره په دې ترتیب سره دا سره راشي. او که چېرته وایي چې 2 یې که نو ګوره 2 بیا داسې اغېز کوي. صحیح ده، په دې ترتیب سره نو ته په خپله بیا کولی شې څه وکړې ترتیب برابر کړې څومره چې ستا په کار و هماغومره خپل اندازې په مطابق څه وکړې تاسو خپل ټیکس راوالی. کلیر ده. بل دلته تاسو بل کلر هم ورکولی شئ. فرض مثال څه ورکه بلیک ورکه. صحیح ده، نو چې کله ساري لکه فرض مثال ریډ ورکه نو چې کله ریډ ولیکې نو تاله څه کېږي ریډ ورکول کېږي. صحیح ده، اوس تاسو سوری ولیکه که چېرته زه دا بلیک کړم او بلیک نه وروسته فرض مثال موږ سره څه پکار ده موږ سره بلیک پکار ده. اوس که چېرته زه بلیک ولیکم هلته خپل صفحه شو کوم نو ګورې دا سوری دې خواته ده زه یم څه وکړه لاندې دې شو شي نو ته به څه کې دا علامې به ته مینس کې ورکړې. څه به ورکې مینس کې. نو چې کله مینس کې ورکې هلته کنټرول آر کې نو ګوره سوری څه شو پاس وتښتېدو. نو په دې ترتیب سره هم تاسو سوری ورکولی شئ. کلیر ده، نو زه به راشم دلته به څه وکړم دلته به زه راشم فرض مثال دا هم موږ سره 0 ساتو او دا هم موږ سره 0 ساتو. صحیح ده، اوس وګورو که کوم سټایل اپلای شوی دی نو په دې ترتیب سره موږ سره دا سټایل راغی.
نو دی هم موږ سره ډېر ده نو زه به هم تا 3 کومه یا 2 کومه. اوس که چېرته راشو نو په دې ترتیب سره موږ سره سټایل اپلی شو. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ د ټیکسټ شیډو نه په دغه ترتیب سره دا څه وکړئ استفاده ځینې والئ. نو امید لرم چې په ټیکسټ شیډو باندې ستاسو کنسپټ کلیر شوی وي. ډېر ایزي ټاپک ده، ځان سره مه سختوئ. پلیز پریکټس ځان سره وکړئ، ځکه پریکټس میک هیومن پرفیکټ. مطلب دا دی چې انسان کولی شي انسان څه کړي مکمله کړي د څه په تھرو د پریکټس. نو پریکټس وکړه چې تر څو ستا هغه رایټنګ یعنې ستا ټایپنګ چې کوم ده تیز شي او ته لا ښه شي. صحیح ده. نو زموږ ویډیوز در سره شیر کړئ او د بیل آیکن کې کږئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.